سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. د ریاکټ نیټیو دویم ویډیو ده، او دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو چې یو لیست دلته ریټریو کړو د دې هیلو ورلډ په ځای باندې، او همدارنګه موږ ټایپ سکرپټ باید استفاده کړو. نو د دې لپاره موږ راځو، لومړی یو لیست جوړوو. const students set students is equal to use state. use state هم د ریاکټ نه راواخیسته. نو دلته چې دی موږ اول به داسې وکړو چې په د جایز طریقه به استفاده کړو، بیا به وروسته د ټایپ سکرپټ طریقه استفاده کړو. نو زه به دلته راشم او دې ځای کې به زه یو آبجکټ جوړ کړم. صحیح ده. فرضاً آی ډي دا شوه، نیم یې ما سره احمد شو، فادر نیم یې رحیم شو، او ایس ټي ډي ایچ یعنې سټوډنټ ایچ چې دی ما سره فرضاً 20 شو. نو په دې ډول باندې چې دی زه به راشم دا ټول به کاپي کړم، دلته به دا پیسټ کړم، درې سټوډنټان به جوړ کړو. نو دا دریم، دلته به زه نوم ورکړم اکمل، دلته به زه نوم ورکړم بلال، د ده د پلار نوم نعمان شو، او د ده د پلار نوم کریم شو. نو دا چې دی دا به زه 15 کړم، دا به زه 25 کړم. نو دا لیست ما سره جوړ شو. دې ته به زه ورکړم سټوډنټ. صحیح ده، چونکې جمع ده، ټول سټوډنټان موږ سره دلته موجود دي. نو کوشش به دا کوئ چې ویریبلز پراپر ویریبلز ډیفینیشن تاسې وکړئ. صحیح ده. فرضاً یو سټوډنټ تاسې ریټریو کوئ، نو بیا سټوډنټس ته ضرورت نشته. نو دا شیان په پروګرامینګ کې ډېر ضرور دي، او بالخصوص په فرنټ اینډ کې. نو تاسو ته دلته ښکاري چې ما سره یوازې هیلو ورډ ښکاري. صحیح ده. نو زه غواړم د دې هیلو ورډ په ځای باندې دا لیست باید څنګه کړم، راولم. صحیح ده. نو زه به دلته راشم او په دې ځای کې به سټوډنټس ایریا چې ده دا میک. دلته ما ته وایي چې کی دې مس کړې ده، نو زه به دلته راشم کی سټوډنټ ډاټ آی ډي، دا ما سره کی شوه. د دې هیلو ورډ په ځای باندې چې دی زه به دلته فرضاً نیم ښکاره کړم، سټوډنټ ډاټ نیم. نو دا چې زه اوس سیو کړم، نو د دې هیلو ورډ په ځای باندې به ما سره دا ایریا لیست چې دی دا به دلته راښکاره شي. ګورئ تاسو ته ښکاري احمد، اکمل، بلال. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې فرضاً سټوډنټ ډاټ فادر نیم ورته ووایئ. صحیح ده. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دلته ورته ووایئ چې سټوډنټ ډاټ ایس ټي ډي ایج په دې شکل باندې. نو اوس به تاسو سره د ده د پلار نوم همدارنګه ایج ټول سره ښکاره شي. دا د جایز طریقه ده. اوس زه غواړم چې د ټایپ سکرپټ طریقه استفاده کوم تر څو دا ډیټا موږ دلته ریټریو کړو. نو زه دلته راځم او روټ ته راځم. په روټ کې چې دلته یو فولډر جوړوم او ورته نوم ورکوم ټایپس. په دې ټایپس کې چې دی زه یو انټرفیس ډیفاین کوم. نو زه راځم سټوډنټ ډاټ ټي ایس یعنې ټایپ سکرپټ فایل. صحیح ده. انټرفیس. نو زه چې بیا دلته په انډیکس کې فرضاً سټوډنټس ریټریو کوم، یعنې ایټریشن د دې کوم، نو زه به ورته دا انټرفیس ښیم چې د دې انټرفیس مطابق ډیټا ماته راواخلي. نو د ټایپ سکرپټ دا خوبي ده. نو که چېرته فرضاً زه دلته راشم آی ډي ته او دلته ورته ووایم چې دا زما آی ډي چې دا نمبر دی. صحیح ده. او زه راشم دلته دا سټرینګ ورته ولیکم یو، نو دا به ماته څه کوي، ایرر راکړي. نو دا خوبي ده. زه به راشم نیم ته، دا به ورته ولیکم چې دا ما سره سټرینګ ده. همدارنګه فادر نیم ته به راشم، دا هم ما سره سټرینګ ده. او ایس ټي ډي ایج، ایس ټي ډي ایچ چې دی دا ما سره هم نمبر. نو ما سره انټرفیس ډیزاین شو. اوس به زه راشم انډیکس فایل ته، او په انډیکس فایل کې چې دی دا آبجکټونه چې دي دا آبجکټس به زه کټ کړم. دا چې زه وخت کې کټ کړم، دا برخه د کوډ چې دی دا به زه ریموو. نو دلته به راشم یوز سټیټ. صحیح شو. او دلته به ورته ولیکم چې سټوډنټ کوم انټرفیس، سټوډنټ انټرفیس. نو ما سره ته سټوډنټ انټرفیس اخله. که ما چېرته سټرینګ په ځای باندې نمبر واچوم، نو ته به ماته ایرر راکړي. صحیح ده. بیا دې نه وروسته دا خو یو ایریا ریټرن کوي، چې وخت کې ایریا ریټرن کوي، نو زه به راشم دلته به ایریا ورته واچوم. صحیح ده. نو ایریا مې ورته ولیکله. بیا د دې نه وروسته زه به دلته راشم، په دې ځای کې چې دی زه به خپل آبجکټس ورته ډیفاین. نو ډېر اسانه ده. صحیح ده. ګوره دا زموږ انټرفیس شو. ټایپ سکرپټ کې چې موږ ولیکل چې دلته زما انټرفیس په دې رقم دی. صحیح ده. چې آی ډي نمبر ده، نیم سټرینګ دی، دا فادر نیم سټرینګ دی، او دا ایس ټي ډي ایج دی. صحیح ده. اوس که زه دلته راشم دا زه سیف کړم، نو ما سره ستونزه نه راځي. صحیح ده. ګوره هماغه ریکارډونه ما سره راغلي. نو اوس خوبي څه شوه، خوبي دا ده که زه فرضاً دا راشم دا سټرینګ کوم. صحیح ده. زه دا سیف کړم. ګوره تاسو ته ښکاري چې دلته ماته ایرر راکړي. نو ماته وایي چې دا ټایپ چې دی نمبر دی، او تا ورته اساین کړی چې دی سټرینګ دی. صحیح ده. نو ته به راشي دا به بېرته نمبر کړي. یا فرضاً ته دلته راغلي او په دې ځای کې دې ورته ولیکل چې یو،
صحیح ده. نو تاسو دلته وایي چې د دې ټایپ سټرینګ ته ډیفاین کا ساين کړ او د دې ډیفینیشن په انټرفیس کې چې دی هغه ما سره نمبر شوی دی. نو د دې لپاره تاسو سره ټایپ سکرپټ ښه ده او پکاري. نو فرضاً تاسو غواړئ چې نور ویجټس دی کمپوننت یا د صفحې ته اډ کړئ، نو په اسانه ډول باندې تاسو کولی شئ چې دلته ولیکئ فرضاً بټن. صحیح ده. نو چې بټن تاسو ولیکئ، دا د تاسو سره بټن راغله، دې کې تاسو کولی شئ ټایټل ورته ورکړئ فرضاً اډ سټوډنټ. صحیح ده. نو دا چې کله تاسو سیو کړئ تاسو به دلته بټن راښکاره شي د اډ سټوډنټ. بیا بټن موږ سره چې په مختلفو طریقو باندې د هغې سره یو چې موږ سره ټچبل اوپاسیټي په نوم باندې ده. صحیح ده. دا ټچبل اوپاسیټي، نو د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو هم بټن جوړ کړو. فرضاً زه راځم دلته ورته لیکم چې ټیکسټ اډ سټوډنټ، دې ته زه ان پریس ورکوم په دې شکل باندې، او نان پریس دې ماته چې ریټرن کې الرټ کلیک. صحیح شو. ګوره تاسو ته ښکاري چې اډ سټوډنټ په دې شکل باندې شو. نو ما سره به بټن هم راښکاره شي. صحیح ده. ټایټل ورته ورکوم، ورته وایم چې اډ سټوډنټ، دا به لري یو فریم ډیزاین اخلي. نو ما سره به دلته دا ښکاري. نو تاسو به دلته راشئ که چېرته دلته اتوماتیکلی امپورټ نه کړه، نو تاسو کولی شئ د ریاکټ نیټیو دې څخه امپورټ کړئ. صحیح شو. نو دا ایرر به تاسو څخه ختم شي. فرضاً زه ورته وایم چې ان پریس، د دې ان پریس کې چې دی ماته دلته ورته ولیکه چې الرټ بټن کلیک. صحیح ده. دلته راشئ ورته ولیکئ ټچبل او پی یعنې اوپاسیټي. صحیح شو. نو دا په دې شکل باندې شو. بیا بله بټن موږ سره هم شته ده چې هغې نوم دی پریسیبل. صحیح ده. په دې پریسیبل کې چې دی موږ هم کولی شو چې یو کمپوننټ ورته واستوو چې فرضاً اډ سټوډنټ، او دې ته هم موږ دلته ان پریس ایونټ چې دی دا موږ ورته پاس کړو. صحیح ده. نو زه دلته راځم دا کال کوم او ورته وایم چې پریسیبل. صحیح شو. نو دا موږ سره ټول بټن سټایلز دي. بټن دی، بټن موږ په دې طریقه باندې لیکلی شو. یو نارمل طریقه دا ده چې اډ سټوډنټ ورته ولیکو، ټچبل اوپاسیټي ده، همدارنګه پریسیبل ده. نو دا درې طریقې چې دي دا موږ سره په ریاکټ نیټیو کې چې دی ډېر زیات استفاده کېږي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې نور ویجټس چې دي هغه هم ولیکئ. فرضاً زه دلته راځم ورته وایم چې ټیکسټ انپوټ. صحیح ده. ټیکسټ باکس جوړئ. صحیح شوه. فرضاً زه دلته ورته لیکم چې پلیس هولډر زما نیم شو. نو که تاسو اوس وګورئ دلته به ما سره نیم لیکل شوی. صحیح ده. چې زه په دې باندې کله کلیک واخلم نو زه کولی شم چې دلته یا ټیکس او نور ورته شیان ولیکم. صحیح ده. په دې ځای کې ښکاري تاسو ته. نو دا ټیکس انپوټ شو. همدارنګه ایمیج موږ راخیستلی شو چې دلته راشو او ورته ووایو چې ایمیج راواخله. نو د ریاکټ نیټیو څخه موږ ایمیج راخیستلی شو او نور مختلف قسمه کمپوننټس ویجټس چې دی موږ امپورټ کولی شو. دا ټول دلته راځي موږ سره او بیا فردر استفاده کولی شو. اوس به دلته راشو او ورته به ووایو چې د دې ډمي لیست په ځای باندې چې دی دلته کوم لیست چې دی د دې په ځای باندې ما سره د ډیټابیس څخه ډیټا راواخله. هر څه نه لومړی زه دلته راځم او دې ځای کې چې دی یو فولډر جوړوم. نو فولډر ته راځم، فولډر جوړوم او دې فولډر ته زه نوم ورکوم اے پي آی. په دې کې چې دی زه یو فایل ورته لیکم کلاینټ ټي ایس په نوم باندې. صحیح ده. نو کلاینټ ټي ایس ما ولیکه. زه به لومړي سر کې دلته راشم امپورټ اکسیوس، دا به زه امپورټ کړم. راځم دا سټاپ کوم خپل سرور ما سره سټاپ شو. زه دلته راځم npm install axios. نو اوس ما سره دا پیکیج چې دی دا انسټالیږي. انسټال شو. موبایل اپ چې دی دا به سټارټ. صحیح ده. npx expo start اپلیکیشن هم ریلوډ شو. دلته دا کوم ایرر چې ما ته مخکې راکوه هغه ایرر هم له منځه لاړ. نو ورته ولیکم چې const api is equal to axios dot create. په دې کې ما څخه بیز یو آر ال غواړي. زه به دا بیز یو آر ال ورته پاس کړم. د آبجکټ ټایپ لیکل کېږي او د دې نه وروسته زه ورته هیډرز معرفي. په دې کې زه ورته لیکم چې زما کنټینټ ټایپ به شي اپلیکیشن سلاش جیسن. د دې نه وروسته زه راځم ایکسپورټ کانس سټوډنټ اے پی آی. نو په دې رقم باندې زه یو آبجکټ چې دی دا ایکسپورټ کوم. صحیح ده. په دې ځای کې زه ورته لیکم چې ګیټ آل. ګیټ آل به ما سره شي، دا به ما سره یو پرامیس. نو پرامیس به موږ څنګه ډیفاین کوو په دې شکل باندې. دا پرامیس چې دی دا به ما سره اسینک. صحیح ده. تر څو ډیټا ما سره اسینک یا سنکرونایز په شکل باندې راواخلي. یعنې په ډیټابیس کې کوم ریکارډ اضافه کېږي هغه ډیټا باید اتوماتیکلی دلته ما سره رینډر شي او راواخلي. د دې نه وروسته زه ورته راځم یو ټرای کیچ ورته
او دې ته زه object type چې ورکوم ورته وایم چې ان صحیح ده دا ورته ترو کوم یعنی که چیرته ایرر په دې برخه کې ما سره موجود و نو ته ما ته ایرر راوښایي صحیح ده د دې نه وروسته به زه څه وکړم دلته به راشم const data is equal to await نو اوس به زه چې ولیکم دا API به ولیکم صحیح شو API dot get نو دا get میتود ما ولیکه دلته به زه ورته ولیکم چې students دا ما سره څنګه کړه دا return دا ما ولیکه اوس به زه دې نه وروسته راشم student ته چې راغلم په دې ځای کې چې دغه کوم object ما مخکې جوړ کړی دا object به زه دلته remove کړم صحیح شو نو دا API چې زه کال کوم کله نو ماته اتوماتیکلی ټوله ډیټا د ډیټابیس څخه راواخلي اوس څنګه کوو دلته راځو index ټایپ سکرپټ ته راغلم زه او دې ځای کې زه دا promise چې دی دا زه کال کوم نو څنګه بیا په کال کوو دلته به زه راشم یو فنکشن به ولیکم چې load students صحیح شو دا به زه مساوي کړم او promise به موږ دلته لوډ کړو چونکې تاسو ته ښکاري چې دا کلاینټ کې موږ چې کړی دی دا asynchronous فنکشن دی صحیح زه به دلته راشم او دې ځای کې ورته ولیکم چې async صحیح شو د دې نه وروسته به زه راشم او try catch به واچوم try catch بلاک به په دې خاطر واچوم که چېرته ایرر و نو هغه ایرر ما سره څنګه کړه بیا شو صحیح ده په دې شکل اوس به دې نه وروسته زه څه شی وکړم زه به ورته ووایم چې const result صحیح شو یا yes هم تاسو لیکلی شئ مشکل نشته نو دلته به تاسو راشئ اوایډ به ولیکئ او دلته چې دی student API ده API کلاینټ نه به یې راواخلئ صحیح شو د دې فایل نو دا فایل ما سره اتوماتیکلی دلته ګورئ import شو دا چې import شو دې نه وروسته به زه ورته get all فنکشن کال کړم صحیح ده نو student API ما څخه راواخیسته object ته په دې object کې موږ سره بیا چې دی get all په نوم باندې یو فنکشن موجود نو دا get all فنکشن ما سره راواخیستله و د دې نه وروسته به زه چې وکړم زه ورته ووایم چې set students صحیح شو دې ایریا ته نو دې ایریا ته به زه چې ور واچوم دا result ور واچوم res dot date دا خو تر دې ځای پورې موږ ولیکه اوس چې دی دغه فنکشن به موږ چې کوو کال کوو صحیح نو څنګه به یې کال کوو نو موږ به دلته راشو ورته به ووایو چې use focus effect صحیح ده نو دا به زه په دې ډول باندې ولیکم نو دا چې زه په دې ډول باندې ولیکم د دې نه وروسته به زه خپل فنکشن ورته ولیکم دا چې کله زه وخت کې داسې ولیکم نو دلته به هغه ډیټا چې کوم مخکې وه هغه به زما څخه حذف شوې ده نو اوس چې دی دا به ماته یو ایرر راکړي نو تاسو ته دلته ښکاري چې یو ایرر موږ سره موجود شو تاسو ته وایي چې په کلاینټ کې چې دی تاسو کوم URL بیز URL نه دی پاس کړی نو ځکه تاسو سره ډیټا نه راغله نو زه به راشم خپل سرور ته او دلته به د سرور هغه کوم API چې ما ورته پاس کړې ده په نیټورک کې هغه API به زه کاپي کړم دې ځای نه نو دا احمد او علي چې دی موږ سره د ډیټابیس څخه راغله صحیح ده که زه دلته راشم او تر څو پورې زه په سټوډنټس ټیبل کې چې دی دا د احمد ریکارډ چې دی دا اپډیټ کړم صحیح ده نو کیوري زه وچلوم نو تاسو ته به ښکاري چې د احمد په ځای باندې باور شو د پلان مې نومان شو ایج یې دروي شو صحیح ده دا به زه ریلوډ کړم هدف دا و چې موږ دلته کلاینټ فایل ډیفاین کړ ټایپ سکرپټ فایل صحیح شو د دې په ذریعه باندې موږ د خپل ډیټابیس سرور سره چې دی یا خپل سرور سره چې دی موږ ارتباط جوړ کړ کنیکشن هم جوړ کړ صحیح شو نو دا دلته هم چې دی یو object جوړ کړ سټوډنټ API په نوم باندې د object هم چې دی get all په نوم باندې یو promise function دا هم ډیفاین او دلته هم چې دی students پاس کړ صحیح شو